الحاج ملا فقیر محمد درویش د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. محترم علماء کرامو، عزیز طالب علمانو، د سیمې او د علاقې پر دین میونو مسلمانانو، د اسلام د مقدس دین ساتونکو مجاهدینو عظام، اولا ستاسو ودرانه حضور ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دې سیمې او د علاقې هم دومره افتخار بس دی. د حشرګاه پر میدان باندې به دغه مجلس الله تعالی ښکاره کوي چې موږ تاسو د الله د مینې په خاطر سره راټول شوي، نور هیڅ غرض نه لري. زموږ زړونه الله ته معلوم دي، زموږ نیتونه الله ته معلوم دي چې د الله سره د مینې په خاطر، د الله د دین سره د مینې په خاطر، د الله د پیغمبر سره د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مینې په خاطر موږ تاسو دلته جمع شوي. مختصر غوندې د مجاهد او د جهاد په ارتباط، د شهید او د شهادت په ارتباط، د مرابط او د رباط په ارتباط یو څو کلمات ستاسو حضور ته وړاندې کوم. دا مجاهدین حضرات دا پر موږ تاسو باندې ډیر حقوق لري. خپل ځانونه، خپل وختونه، خپل مالونه دا ټول لګي، نو که موږ د دوی دل افزایي هم ونه کړو، د دوی روح افزایي هم ونه کړو، نو بیا به موږ تاسو دغه دعوت څنګه کوو ګر سره چې موږ تاسو دغه د زمانې هغه خوش خلک، ملایان، طالبان یا دین پروره طبقه، دا خو به ضرور به ضرور د دغو لارو سره زموږ ستاسو تعلق وي، کوو به الله جل جلاله چې پیغمبر علیه صلات وسلام د مکې مکرمې په ښار کې منتخب کړي، چې الله دا پیغمبر کړي. 14 کاله زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې په ښار کې تیره کړه، د نبوت زندگی د هغسې ټوله زندگی 450 یا 53 کاله نبی علیه السلام تیره کړې ده. د دې څه وروسته زندگی د 10 کالو څخه بالا نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې تیر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بنفس نفیس د راجح قول مطابق په 28 غزواتو کې شرکت کړی، په خپل 28 غزواتو. زی فقط د نمونه په خاطر کم آیات مبارک چې میوای د کم چا په حق کې چې نازل دی، په هغه غزا کې رسول الله خپل قومندان جنگ. دا د احد غزا ده، 3م کال د هجرت دی، دکشنی اختر میاشت، د میاشتې 9مه یا 10مه ورځ ده. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا غزا ته وتلی. کچیری حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوس وای فی الحال دلی او اوس د جهاد د پاره تشکیل کړی وای، روان وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام، او جنگ هم جنگ داسې جنگ کوي چې تعرضی جنگ. دا څونه علما چې تاسو په دنیا کې موجود دي، ستی په علاقو کې موجود دي، تاسو پوښتنه وکړئ چې پیغمبر علیه السلام په ټولو غزواتو کې 21 یو پل یو قدم شاته تللی دی، د چا پلار یې والله ته ثابت دی. پیغمبر علیه السلام په یو جنگ کې هم شاته نه تللی. پیغمبر علیه السلام د جنگ په ډګر کې اعلان کوي، کفار وویل چې شاته ولاړئ. نبی علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام وی انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، زه نبیم درواغ نه وایم، د عبدالمطلب زویم، ځان یې نیکه ته منسوب کوي، مشهور و په خلکو کې، میدان چیرې نه پرېږدم، کفار به شکست خوري. اوس که رسول الله صلی الله علیه و وسلم جهاد تکلای
زموږ زړونه الله ته معلوم دي، زموږ نیتونه الله ته معلوم دي. څنګه چې اوس یې تشکیل کولی چې راځئ ځو، څونه به ورسره تللي وای. څنګه موږ تاسو زموږ د نورو خلکو سره کار نشته، تاسو لاس پورته کوئ، څونه پسې روانېدو. الحمدلله ګردو لاس پورته کوي، یو لا د ټیټ لاس والا مې نه ولیدي. الحمدلله رښتیا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو امتیان. بعضې خلک په سیمو په علاقو کې سته چې د جهاد سره ناجوړه دي. جهاد یې زده هم نه دي، پېژني یې هم نه. دا د جهاد لفظ هم غلط وایي. برایي ما یو ځای بیان کوي، اوس ملګري راته وویل تا د جهاد پر لفظ باندې دونه ډېر بیان وکړي، 1 غنټه 20 منټه بیان. مال دونه وخت یې اخیستی دی وایو، زه نه یم په پوه سوی چې دونه وخت. دا د جهاد لفظ بکسر جیم دی. ګورئ قرآن شریف تاسو وګورئ، الله تعالی امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي وجاهد بهم جهادا کبیرا. خلک یې جهاد وایي، غلط یې وایي، په فتحه د جیم نه دی. ګورئ دا ځکه ورسره شناخته نه نو د جهاد لفظ یې زده هم نه، نو په دې خاطر باندې دا مسله یې هغه لفظ هم باره، نو د جهاد لفظ پر سړی ویلی هم نشي کوي. چې سړی یې ویلی نشي په دال وینا کې لا تیروځي و خطاوځي، نو کول خو لا ډېره مسله ده، ډېره غټه. دا د هر چا کار نه دی. ګورئ دا د هغو کسانو کار دی چې د الله مینه، د پیغمبر علیه السلام سره مینه یې په سینه کې پرته وي. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احد ته ولاړی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذات مبارک علما ناست چې پر پیغمبر علیه السلام یو کافر واری وکړي، دا لاندې شونډه یې ور پرېکړه، لاندې غاښ یې ور مات کړي، د رباعیه و غاښو څخه یو غاښ یې ور مات کړي. بعضې خلک وایي د نبی علیه السلام غاښ وتلی دی. چیرې د نبی علیه السلام غاښ وتلی نه دی. ګورئ د صحیح البخاري روایت دی، تاسو وګورئ کسر رباعیه، د نبی علیه الصلاة والسلام رباعي غاښ لاندې غاښ مات شو. دغه وار یې چا پر وکړي؟ دا عتبه بن ابي وقاص نومېدی، د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دغه ورور دی. د کافر په صف کې را روان دی، د ابو سفیان په مشرۍ کې چې کوم کفار 3000 کسید لشکر راغلی دی. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې واری وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شونډه پرې سوه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غاښ مات شو. په صحابه کرامو کې نبی علیه السلام ته صحابه دا دی وه، د حدیثو په روایاتو کې علماو ته معلوم دي دا اوبه د اوداسه، د صحیح البخاري روایت دی چې نبی علیه السلام به اودس تازه کاوي، صحابه به اوبه ځینې ټولولې، دا مځکې ته نه رسېدي، دونه باندې عاشقانو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینه مځکې ته نه ده ځینې رسېدلې. مالک ابن سنان د ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه پلار دی، دا راوځغسته، دا ټولوي په ژبه باندې څټي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته مالکه څه کوې؟ و یا رسول الله زه به ژوندی یم، ستا وینه به مځکې ته رسېږي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي د پیغمبر وینه چې د چا بدن ته ورسېږي پر هغه د دوژخ اور حرام. مالک ابن سنان وایي یا رسول الله اجازه وکړه چې ور ووځم، بیا خو نو جنت تر دنیا ښه دی، والآخرة خیر و ابقا، الله تعالی یې ستاینه کوي. حضرت مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنه ور ووتی، وجنګېدی، شهید شو. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې بل کافر عبدالله بن قمه د الله په غضب دی اخته په جهنم کې دی. بیا یې وارې وکړي، د زغرې کړۍ د رسول الله په بارخو کې ماته شوه. صحابه کرامو راوځغسته، په تمامو صحابو کې چې اول را رسېږي سیدنا اشجع هذه الامه ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه دی، هغه را رسېږي. خو یو صحابي ورته وایي چې ای ابو بکر صدیق ماته لږ وارې راکړه، د خدای په خاطر لږ ماته وارې راکړه. امین د دې امت حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه ځان راورسوي،
دغه د زغرې کړۍ یې په 2 غاښو باندې ونیوه چې دا یې راکشول زور یې نه وکړي، ځکه چې د تاجدار الانبیا مخ بیا خوږېدي. پر خپلو غاښو باندې یې زور راوستی، هغه 2 غاښونه یې ورسره ویلي سوه، ورژېدل، کړۍ یې نه راوکشه. نبي علیه السلام ورته وایي ابو عبیده څه کوې؟ 2م وار یې ونیوه، بیا یې په معمولي زور باندې هغه کړۍ د رسول الله د مخ نه راوکشه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شونډه پرې کېږي، مخ یې زخمي کېږي، غاښ یې ماتېږي. زموږ په زمانه کې کچا د جهاد تعبیر راوړي، بیا دې ته دهشتګرد ویل کېږي. دا ډېره نادره نه ده. تا خو پیغمبر علیه السلام که نن وایي نو به هم خلک نه ورسره کړی، جهاد ته به الیاذ بالله بیا دهشتګردي ویله. بیا داسې مسله راکله چې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جهاد تکلی، نو دی به پکې تعویلونه کوله چې دا خو دا وخت نه دی، دونه اسباب نسته، دونه آلات نسته. جهاد اسباب نه غواړي. الله جل جلاله ملائکه را استی. قرآن کریم 3 قسمه ملائکه، 1000 2000 3000 ملائکه ذکر کی. اما الله رب العزت دا نه وایي چې ملائکه ستاسو د حمایت د پاره دي، وایي نصرت ستاسو دا صرف د نصرت الله درکوي، صرف د زیری د پاره راغلي دی. الله تعالی دا تاسو ته زیری درکوي، کومک الله رب العزت ته مجاهدینو کوي. عقل یې نه برداشي، عقل د طالب سره چشته، د مجاهد سره چشته. بیا هم کفار په نارو دي، وای دا دی یا صلح وکړي یا دی اصلحې ورسره دي، موږ یې نه لرو، مخنیوی یې نه کېږي. زه وایم یو څو کاله مخکې په پنجوایي کې دا اعلان وکړي ول د 2 شیانو مخنیوی نه شي کېدی. یو دا د سپینو اسانو والا دا ډېر دي د طالبانو کې، د دې مخنیوی نه کېږي. دا فرشتې دي ګوري د مجاهدینو سره، هیڅ څوک دې د مجاهد سره کومک نه کوي، نه دې ورسره ملګري کېږي، ولا کې د چا پلار وکړي. دا زموږ ایمان دی. مجاهد څوک چې رسول الله مني هغه مجاهد مني. الجهاد ماضٍ الى یوم القیامه. څوک یې ورکوي چې دا د رسول الله وینا ده، د چا پلار یې ولا کوي. دا در قیامت ته پورې ستا یوه ډله به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دې امت در پایې جنګېږي، حتی د دې امت وروستنۍ ډله به د مسیح دجال سره جنګېږي. هغه وخته به موږ مجاهدین یو. حیات ساتئ دا چې ورکېږي نه، نه څوک ورکوی چې هر څه وکړي. د مسلمان یو خبر درته راوړم، یاد یې وساتئ. مسلمان څنګه دی؟ د مسلمان تشبیه به د درخت سره وي. درخت مسلمان به دی وي لکه درخت. درخت کې 3 خویونه موجود دي. لاندې ریښې په مځکه کې ننوتلې لري چې هر څه وکړئ تاسو به دې ډېرې درختې د ریښو کښلي. داسې درخته مې در اوسه لیدلې ده چې در پایې د ریښو راختلي کې پرې کوئ، پرې کوئ یې د چا پلار یې ولا کوکاږي. ګورئ یاد د ریښو څخه د بیخه نه خېږي، پرې کېږي، آخر به ریښې پرې کوي. 2یم خوی په درخته کې دا شاخونه لري، غټ غټ شاخونه یې غځولي وي. 3یم خوی چې په درخته کې دی دا میوه کوي. مسلمان کې هم 3 خویونه دي. په زړه کې کلمه داسې جار شوې ده لکه د درخت شاخونه په چا کې په مځکه کې چې پرې یې نه کې دا مسلمان ټوټه ټوټه یې نه کې د زړه چې څوک کلمه ایستای شي تصدیق نه. مسلمانان دومره راګرم دي ګوري پر اسلام باندې، په دې غوښو باندې کلمه ګډه شوې ده، په دې غوښو باندې کلمه اخښل شوې ده. دا د چا پلار نشي ځینې ایستلی چې باز یې نو پرې کوی وي. ګرد انسانان ګرد درختې دا سړی مړه کوی و پرې کوی نه کېدای. 2یم صفت په درخته کې د شاخو دی غټ غټ شاخونه. مسلمان چې دی دا اقرار کوي د کلمې اواز په هر طرف باندې څوک یې راګرځولی نشي، هر طرف ته روان دی، اقرار ورسره دی. 3یم په مسلمان کې عمل دی، لمنځ دی، روژه د جهاد دی، حج دی، دا ټول کارونه مسلمان کوي.
لکه درخته چې څنګه میوه کوي دغه رقم مسلمان اعمال کوي تر څو پورې د درختې میوه چې درخته ونه کاږي دا د مابینه نه دي هر کال په خپله میوه کوي یا شاخونه پرې نه کوي مسلمان هم په خپل عبادت باندې داسې ټینګ دی چې مړ یې نه کړي در هغو خپل اعمال نه پرېږدي حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم باندې دریم وار عبدالله بن زهري وکړي سر باندې وویشتي د نبی علیه صلات وسلام سر مبارک مات دا یوازې د احد غزا ده په احد کې پیغمبر علیه صلات وسلام زخمی دی بیا په دې غزا کې چې پیغمبر علیه صلات وسلام زخمی شو د رسول الله سلام پر بدن باندې وینه بهیږي په دغه غزا کې نبی علیه السلام دوی زغریم اغوستي حدیث پاک کې راځي و پر بل سربیره نبی علیه السلام اغوستي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په دغه حال کې را روان دي کفار د وخت یو پیر و د دې په اصطلاح کې راهب ابو عامر نومېدی د یو پاک لوی صحابي چې حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه مشهور په غسیل الملائکه دی دغه کافر پلار ابو عامر راهب پلار کې کډی ورته کیندلی و خاشي پر اچولې وی پیغمبر علیه السلام په دې کډی کې ودار حضرت طلحه حضرت علی رضی الله تعالی عنهما دې دو صحابه کرام راپورته کی نبی علیه السلام کډیان به په لارې کې دغه خلک درته وهي دا په ظاهره باندې ځان خورا بزرګم جوړ کړی و ظالم خلک وویل ول دا خورا غټ راهب دی دا راهبان ماهبان نه دي دا ډېر غټ خبیثان دي وریا دا ځان یې په ظاهره باندې دی درته یو پوخک ټاکلی وي دی چې وایي سړی چې وایي دا به یو بزرګ غوندي بزرګ نري دا هغه لوی خبیث دی چې د جهاد څه منکر دی در دې غټ خبیث که سره ستانه چې جهاد نه مني هغه کافر دی د شکه مکه وتلی ګوري تاسو قرآن کریم وګورئ په یو باب کې د یو عبادت دومره ډېر آیاتونه نسته لکه د جهاد په حق کې سورة انفال مه کوه چې ټول د جهاد په حق کې دي سورة توبه مه کوه چې ټول سورة آل عمران وګوره سورة بقره وګوره سورة بقره په آخر کې د طالوت و د جالوت کیسه نه ده ذکر داود علیه السلام هغه وخت و هغه راولاړ شو جالوت یې مردار کړي مسله ده دا خو اوس دی نه ده چې جهاد اوس رالی د وخته دا مقابله د مسلمانو د کافر را روانه ده ښه خلک هغه دي چې د جهاد ستاینه کوي د مجاهدینو ستاینه کوي د مجاهدینو سره ملګري وي مالي و ځاني و په هره لار باندې چې د مجاهدینو سره ملګري و دا ښه خلک در دې ښه خلک الله تعالی د مځکې پر سر نور نه لري دا ښه خلک دا ستاسو باندې شاوخوا چې دا دومره پردې راګرځېدلي دي تاسو ګورئ دا ګرده اتلان شهیدان شوي دي دا سپین ږیري وه چې شهیدان د دې هر یوه داسې ځوانۍ وې چې په خپل و علاقه کې په خپله سیمه کې مشار الیه بالبنان وده په ګوتو به اشارې ورته کېدې داسې خلک اما ولیکن دا خپلې قربانۍ د الله در دین قربانۍ کې دې ته پته و چې کامیابي هم په دغه لار کې ده په دې لار کې به هم قرباني کېږو خو بعضې خلک چې سړی شهیدان شي خلک شهیدان شي نو بیا دا لاندې خلک وسوسو والا نه دي دغه لږ دا نه مړ نه ژوندی دا په دنیا کې چې د لمر و د سایې در مابین کېږي نن ټوله لمر ته نه ټوله سایې ته بدبخته ځان نه سم مسلمان وي نه دی فخرب الف الف لام معرفه کافري بس دغه مابین یې نیولی دا د منافق چمونه کوه خلکو ته وسوسې و شکونه پیدا کوه دا خو پېژنې که نه کې نه پېژنې دغه منافقان د بدبخته زامن نه دي دا د ټولې دنیا هغه سره کافران دي تاسو قرآن کریم وګورئ اووه قسمه خلک په قرآن شریف کې ذکر دي یو ډله مؤمنان شپږ ډلې کافران الله رب العزت د منافقانو عذاب در ټول هغه وروستنی و سخت عذاب ذکر کړی دی ان المنافقین فی درک الاسفل من النار
الله وایي دا به په لاندې لاندې دوژخ کې الله رب العزت دې په دا تاترین جهنم هم پسې وسوځي چې دا شکونه خلکو ته پیدا کوي د مسلمانانو بچان قرباني ورکړي دی خوندریزي ورته وایي یا د مسلمانانو هغه بچان قرباني ورته ورکړي دی ورته قاتل و مقتول دواړه په اور کې بولي دا ډېره نادره دا خو ډېره عجیبه ده په دې اخر دور کې دا مسلمانان قرباني ورکوي او دی یې مني نه دا بعضې خلک دغه چې دي هغه دا بې ځایه خلک دي دا د الله دشمنان دي ګوري یاد ساتي د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دا منافقان وه احد کې چې کله مجاهدین شهیدان شو او یا کسان صحابه په شهادت ورسېد بعضې خلک دا مسله ذکر کوي هره ورځ شهیدان دي و هله ورځ شهیدان دي کاشکې خو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند لیدلی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کور شهیدان دي د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د اکا زوی دی عبیده په بدر کې اول شهید دی دا یې سکه د اکا زوی حضرت حمزه د نبی علیه السلام سکه اکا او رضایي ورور هم دی په احد کې شهید دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت عبدالله بن جحش دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د عمه زوی هم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخشی هم دی د کور والا ورور دی د حضرت زینب رضی الله تعالی عنه دا شهید دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خاندان په خپل شهیدان دي شهادت یو لوی منقبت دی هر چاته ورکوي نه الله رب العزت دا یو خاص خاص کور ته یو خاص خاص قوم ته یو خاص علاقې ته الله شهید ورکوي یو خاص خاص خلکو ته الله رب العزت ورکوي بیا خلکو دا اوازه ګاډه کړه ول دغه نو لاړه مړه سوه ته وا څه سوه ناکې ځوانۍ دی خرابې کې دغه منافقان په هغه زمانه کې هم اوس دا شکوکې خلکو ته اچوله مثال دا عبدالله بن ابی بن سلول د امثال دی رئیس المنافقین احد کې در یو ځای ورسره ولاړې هم بیرته راوګرځېدې 300 کسان یې نور راوګرځول ځان دا مجاهدینو جهاد ته سخته ضربه ورکوونکي کار منافقان دي ګورئ چې کله راوګرځېدې دلته یې بیا په مدینه منوره کې دغه حالات یادوله ول داسې دی ځوانۍ یې قربانۍ کې و دی ولاړه و دی ګوره چې څه سوه الله رب العزت قرآن کریم کې آیات راواست حضرت مسروق رضی الله تعالی عنه دا تابعی دی نبی علیہ السلام په حیات کې ایمان راوړی دی خو ملاقات یې نه دی سوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا مسله ذکر کوي روایت نقل کی وای الله جل جلاله چې دا د احد شهیدان جنت ته بوتلل بیا الله رب العزت وجه شهیدانو ته وویل چې شي غواړي ول هر څه ډیر دي بیا یې ورته وویل چې شي غواړي ول هر څه ډیر دي اخر په دې شهیدان پوس و چې نه مې پرېږدي الله تعالی هر غړی راته وایي چې شي غواړي چې شي غواړي چې شي بیا یې ورته وویل چې یا الله موږ ژوندي که چې بیرته ولاړ شو او هلته وجنګېږو جهاد وکړو هلته ولاړ شو موږ جهاد ته بوځو الله رب العزت ته مخکې هم دا معلومه و اوس د دوی په قول دا ورته معلومه سوه چې دوی حاجت و ضرورت نه لري هر څه یې پوره دي په جنت کې د هېڅ شي کمي هم نه هر څه ډېر دي پرېمان الله رب العزت یې خواست وکړي وایي یا الله چې باسې مې نه بیرته دنیا ته نو یو خواست درته کوو چې دا زموږ په حال دا زموږ قریبان خبر کړه الله دا آیات راواستوي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات الله تعالی وایي ته ګمان مه کوه پر هغو کسانو باندې چې دا شهیدان چې د الله په لار کې چې دا مړه دي دی به نه بولي لکه عام مړي الله تعالی وایي بل احیاء دغه شهیدان دا ژوندي دي عند ربهم یرزقون نو څه سوه شهیدان خو زموږ سره نشته الله جل جلاله وای دا خلق لاړه عند ربهم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وای په عرش الرحمن باندې قنادل راځړیږي په هغه قنادلو کې د دې کورونه دي هلته اوسېږي
الله جل جلاله هم دا ځای ورلره ورکړي. هوایي جهازونه ورلره ورکړه الله رب العزت په جهازو کې سپریږي چې چیرې غواړي هلته ځي. دا چې ونه وایاست چې دوی په مرغانو کې دي نو هغه مرغان هغه ولته مرغه هوایي جهاز دی، تنګ نه دی، نه سرعت په بل شي باندې بدل سوی دی، وروخیږي لکه موږ ورته چې جهاز ته وروخیږي چې سپریږي. دا حرکت هوایي جهاز په جنت کې یوازې شهید ته ورکوي، بل چا کې نه ورکوي. په دې دنیا کې مار سړی نه سپریږي، یوازې شهیدان به په هوایي جهازو کې ګرځي. خیر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دیوال په دیوال باندې چې کور دی دا شهیدان دي، د پیغمبر علیه السلام همسایګان دي جنت کې. هلته دي دا خبر چې راورسوي الله سره دي او هلته رزق عند ربهم یرزقون. دی نه په دې ژوند پسې خو به دغو خفه نه وي. الله تعالی وایي فرحین بما آتاهم الله، په هغه فضل و بهتري چې الله ودې ته ورکړې ده په هغه خوشحالي کوونکي دي. ډېر سخت خوشحاله دي شهیدان. د چا چې قریبان شهیدان سوي دي دا چې د الله نه ارمان نه کوي. ګورې شهیدان ډېر غټ خلک دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په بدر کې یو ملګری ورسره و، اوبه یې څښلې دی، ورتېر سو هاخوا ته. حضرت حارثه نومې دی رضی الله تعالی عنه. دا خوا یو کافر وارې پر وکې ویوشتې شهید شو. مور یې ورته راله ربیعه رضی الله تعالی عنها نومې شي. ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله زما زوی چیرې دی؟ که چیرې په جنت کې دی نو خو صبر به وکړه، او که چیرې پر بله خوا تللی دی د دوژخو خواته نو دونه به پسې وژاړم چې بالا د ژړا توان راکې نه وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ام حارثه د دې څه یوه مسله معلومه شوه، د شهید مور ته د شهید په نامه ویل پکار. پیغمبر علیه السلام ورته ام حارثه، اصل نوم یې ربیعه دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ام حارثه. دومره خوشحاله سو مور ته، شهید مور ته، چې د شهید نوم ور یاد کړي ډېره خوشحالي ورته راځي. دومره خوشحاله سو ورته یا رسول الله څه وایې حاضره یم. وایي ستا لکه چې ګمان دا دی چې دا باغونه یو دي، دا جنتونه یو دي، ستا زوی فردوس اعلی ته رسېدلی دی، هلته تللی دی. دا شهیدان به بیا وینو انشاء الله العزیز. موږ ورته به هم پسې ورځو د خیره. حشرګاه ته خو ګرده راځي، دا نورم پر یوه خوا نشي تللی. که هر څو کلونه باچهۍ وکړي، هر څو دغه وکړي، خو بله لار څه بې مرګه. د دې نه مخکې کافران ډېر تېر سوي دي. شداد څه سو، فرعون څه سو، حامان څه سو، نمرود چې د مځکې د سر باچهۍ یې کول، ولاړې که نه په یو جهنم کې به هلته پروت وي. دا به هم ځي دغه کافران، دا به د هغې په لټولېږي. خو جنت الله د مسلمانانو دپاره جوړ کړی دی، او په دې دنیا کې تکلیف و خواري غواړي پسې ورتلل پکار دی. هم دغه د مجاهدینو لار، د علماو لار، د طالبانو لار، دغه د مسلمانانو لار، دا تعقیبول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر کومه لار تللی دی، د هغه صحابه پر کومه لار تللی دي، زموږ ته هم هغه لار، هغه طریقه الله رب العزت غواړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زمانې خو هغه حالات دی چې صحابه وو، اخو غټ خلک وو. زموږ استاسو په زمانه کې فقط مختصر یو دوې درې خبرې درته راوړم. ګورئ، عبدالله عظام، مولانا عبدالله عظام رحمه الله دی یو کتاب لیکلی دی، علماء کرام یې باید پیدا کی، آیات الرحمن فی جهاد الافغانستان. هغه لیکلی دی په 101 لمبر صفحه، په 102 لمبر صفحه. وای موږ د کفارو سره په جنگ شو، 12 جازونه را باندې بمبار کاوي، او یا ټانګ راته مخامخ سو، ورسره بېشمار روسان ورسره وه. دا پر موږ باندې راغله. مجاهدینو ټول شمار 1.5 کسان، 115 کسان، 115 کسان، د اویا ټانګانو 12 جازو سره به د چا څه په وسه پرې.
دا خو که په مادیاتو باندې کار وسی په اسبابو باندې کار وسی بیا خو به دا 115 مجاهدین ناکامه کیږي. اما ما ته روسانو وخوړه ناکامه شوه مړیم پاته شوه 4 مجاهدین وای شهیدان شو. موږ چې فکر وکړئ چې شهیدان داسې ډېر هغه زخمیان شوي دي نو بیا مې د هلته قبرونه وکیندل دوی مې دالته ښخ کړه. یو څو ورځې بعد قریبان یې راله چې موږ یې وړو بیا مې راوکشه بیرته مې راوکشه د یو څو ورځو وروسته شهیدان هر شهید خپل خپل قریبان ورته راغله. یو وایي زموږ ملګری و ډېر پراګران هم و جنت ګل یې نوم. جنت به چیرې دی؟ جنت چې دوزخ ته روانې خوند کوي خوند ولاکه کوي عقل یې ولاکه برداشت جنت په جنت کې خوند کوي. دا مسله ده وایي چې راوکشي پلار ورته ودرېدي ول جنت ګوله دا څنګه شي څه وایي د الله بنده دی پروت یې شهید خو چې کرامت نه کې ښکاره او زه ستا پلار یم چې مات یې نه کې ښکاره که سره دې شهادت په ولاکه ومنه. پلار ورته ودرېدي وای جنت ګل لاس ورته را اوږد کړي ول جوړ تکړه په خیر عبدالله اعظام لیکلي دي وای په ذات د الله دې مې قسم 15 منټه یې روغبړ ورسره کړ مصافحه یې ورسره کړ. دا ته هم خلک جهاد نه وایي. دا د جهاد د افغانستان دا یو صفحه مې وشو آیات الرحمن فی جهاد الافغانستان 101 لمبر صفحه دا دوهمه واقعه چې راوړم دا په 102 لمبر صفحه دی. ډاکټر عبدالله اعظام رحمه الله لیکي وای موږ د کفارو سره د روسانو سره په جنگ اخته و. زما خاص ملګری و حافظ احمد چا نومې دی وای بیا شهید شو چې شهید شو ډېر راباندې ګران. د هغه وروسته مې ژر قبر ورته جوړ کړي چې د روسانو سره سخت جنگ روان دی. په دغه حال کې ورته وویله چې ژر سي راسي لمونځ د جنازې باندې وکړو پټ مې کړي. قریبان مې نه که خبر حافظ صاحب مې خاورو ته وسپاره. 2 کاله بعد یې وایي قریبان زما سره یو ځای سو ما ته وویله چې مولانا عبدالله ما ورته ویل ها وای تا حافظ صاحب خاورو ته سپارلی دی یو څه شی خو به دې راښکاره کاوه یا یو څه وای ما ورته ویل راځئ قبر ته مې ورو. پلار مې را روان کړ ورونه مې را روان کړ د حافظ احمد شاه صاحب قبر ته مې راوست. 2 کاله بعد وای ما د ځانه سره نیت وکړي چې ګوره ته خو یو حافظ وې یو دویم طالب وې 2 دریم مجاهد وې او شاید په جنګو کې د ډېره شرکت کړی دی غازی به هم یې 4 لکه څنګه چې د جنت ګل پلار د کرامت غوښتنه وکړه زه ستاسو کرامت غواړم حافظ صاحب شهادت دې ولاکه ومنمه که دې کرامت راښکاره نه کړي. وایي پلار یې غیبي دې ته ټینګ شو چې قبر خلاصو. قبر مې خلاص کړي. ډاکټر عبدالله اعظام لیکي وایي قسم دې مې په خدای چې ږیره یې غټه سوې وه بریتونه یې غټ سوي وه د ورېښمو چپنه یې اغوستې د جنت د ورېښمو چپنه. څوک وایي چې قبر هغه باغچه د باغچو څه د جنت القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفرات النار نیران. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دا باغچه د باغچو څه د جنت دی. قبر شهیدانو ته جنت دلته جوړ دی په قبر کې دلې ورته چپنې راوړل کېږي. وایي پلار چې چپنه ولیده بیا یې ډېر خوند ورکړي وایي ما چې ویل بس پټې کړه بند یې کړه. زموږ د امارت اسلامي ته راځم 2 خبرې راوړم. ما ویل وخت خو ډېر مختصر غوندې دی که نه الله رب العزت دې رحم وکړي. امارت اسلامي په شندان کې چې د امارت اسلامي مجاهدینو تعرض وکړي هلته شهیدان وسوه د شهیدان پاته شوه. 6 میاشتې بعد د شندان دسه یو طالب موږ پیدا کړي شهید پروت 6 میاشتې شوي وې د شهادت پاته شوی وه. چې کله مو طالبانو راپورته کړي
نو هغه طالب یې پټوان یې ورته اوار که طالبان چې کله یې په دې پټو کې کښېښوی طالب د طالب تر زخمونو ویني اوس روانې شپږ میاشتې بعد دا د امارت اسلامي په دوران کې د شهیدانو حال در هغه ویني وبهېدلې طالبان ورته وایي دا څنګه پروت دی خو ته وابده دی په کس ته یو طالب دا لاس دی راپورته کوي راټول یې کوي شپږ میاشتې بعد نه ته 2 غنټې بعد مړی وګوري سره شوري نه دونه لکه لرګی دی ولا لاس یې هم ښوراوي هر څه یې ښوروله که نه دویمه مسله د شهید سعید الحاج ملا محمد رحمه الله په پرارود کې د هغه په کومنده چې جنگ وسو یو شهید پاته شو مازدیګر پاته شو سهار مجاهدینو تعرض وکړي بیرته ورغله چې کله ورله شهید داسې پروت دی د لاس یې دی اړولی شهید ملا حاج محمد رحمه الله چې ورته ودرېدی طالبان پر راوګرځېده ولته یې راسه یا شهید څنګه پروت لاس یې څنګه ایښ پسته شواروز لا زیات وخت تېر شوی دی د شهادت چې طالبان ګرده راوګرځېده زما عقیده دا ده چې ورته ولاړ هم ولیدي پروت هم ولیدي د شک مکه وتلې اولیاو حاجي ملا محمد افند ورته وایي زما بور سترګې په شهادت شرمېږي سترګې دې پټې کړي دي لرې که لاس د سترګو سره دا شهید دا خپل لاس داسې کوي داسې کوي داسې کوي داسې کوي بیرته یې راوړي داسې کوي دا څه شي دی دا کرامت نه دی دا هم خلک نه مني وایي دا جهاد نه دی دا د امارت اسلامي د امارت اسلامي دی کارنامې ستا داسې کارنامې چې سړی بالکل اریان شي دی کارنامې وکړي داسې قربانۍ یې ورکړي داسې پاکې معصومې وینې توی شوې غټ غټ کرامتونه یې خلکو ولیده ګورئ تاسو به اورېدلي د یو عالم صرف یوه نومونه راوړم په شولګر ولسوالۍ کې شهید سعید مولوي احسان الله احسان رحمه الله هغه چې شهید شو هلته پات 14 میاشتې بعد مزار فتح شو طالبانو د کندهار کلي اردو ته راوړ 14 میاشتې بعد روغ رمی و حاجي ملا محمد رباني رحمه الله هغه یې د جنازې لمانځ وکړي په کلي اردو کې جنازه باندې روغ رمی ستره صفا پروت دا لمرونه دا یخونه د 14 میاشتو باندې تېر شو روغ رمی دا ته هم بیا خلک په شک کوري یا خلک مسلمانان سودایان کوي او هغه څوک چې خلکو ته شکوک پیدا کوي تاسو بیا پسې ګورئ چې دوی مړه شي 1 غنټه بعد بیا یې حال خامخا اخلي چې دوی څنګه کېږي 1 غنټه بعد به د دوی وبۍ ته طاقت نه کېږي داسې بدبویي بې خوره شي په دنیا کې جهاد هغه عظیم عبادت دی ګوري پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي شهید چې حشرګاه ته راشي د دغه شهید دغه ویني رنګ خو بې د وینو وي اما بوی بې د مشکو وي یوه نکته راوړم علامه بدرالدین عیني په عمدة القاري کې لیکلې ده ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شهید د وینو تشبیه د مشکو سره ورکړي ولې ورکړي رنګ د وینو دی اما بوی د مشکو دی ولې مشک دا د غزال د بچی نه جوړیږي د هغه د وینو څخه جوړیږي د وصي د بچی دا د وینو څخه جوړیږي اصل یې مردار دی ګوري وینه د وینه مرداره ده اما چې مشک وګرځي د پاکه وګرځي د شهید وینه در شهادت مخکې مرداره و چې نه و شهید سوی چې شهید سو وینه یې پاکه وګرځي ځکه نبی علیه السلام تشبیه ورکړي د شهید وینه د شهید په حق کې د پاکه ده د شک مکه وتلې صفا وګرځېده لکه مشک چې کله د هغه غزال د بچي وینه و هلته مرداره وه چې کله مشک وګرځېده پاک وګرځېده ځکه پیغمبر علیه السلام دا تشبیه ورکړي خو هو جهاد هر سړی نشي کوی تکلیف غواړي مشقت غواړي د سر سودا ده د بدن ټوټه کېدل دي
زموږ په علماو کې یو عالم دی حضرت قدامه شامی رحمه الله، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناست مرګري پر اترخیدلی دا د جهاد بحثونه خورا ښه خوند کوي، دا د جهاد واقعي چې یو مجاهد یې بیانوي خورا ښه خوند. مرګري ورته وایي لږ کارګزاري خو ستا د راته بیان حضرت ابو قدامه شامی رحمه الله ورته وایي پر ما ډېرې نادرې راغلي دي په جهاد کې، او یو نادره خو راته وکړه، یو عجیب خبره کیسه وکړه. وایي زه په رکه ښار کې ومه، غوښته مې چې یو آس یا اوښ رانیسم په شام کې. د هغه څه وروسته دا مسله پیښه سوه چې اوښ مې رانیوی، را روانېدم یوه ښځه راته راغله، ورته وایي ابو قدامه شامي ته یې؟ ما ورته ویل هو چې زه یم. وایي بیا یې دا راته وویله چې ما دا اورېدلي دي چې ته د جنګ قومندان یې، ډېر غټ سړی. وایي ما ول دی خو مې مشر کوي، نو په جنګ کې زه داسې غټ سړی به نه یم، په خلکو کې مشهور سوی یم.